ستړي مشئ. نن یکشنبه د چنګاښ یا سرطان 8مه نیټه ده. د شمشاد خبري ټولګې ته ښه راغلاست. پیل هم د څو مهمو خبرونو په سر ټکو. د افغانستان د ګمرکونو نیمایي بودیجه شخصي جیبونو ته ځي. د فساد پر ضد د افغان حکومت مبارزه امریکا ته د قناعت وړ نه ده. او بشري حقونو نړیوال سازمان له ترکمنستان وغوښتل چې کووډ-19 معلومات دې نه پټوي. راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه سونیا نیازی یم. د افغانستان د ګمرکونو 80 سلنه عواید نه راټولیږي. د اداري فساد پر ضد د څار او ارزونې کمیټه یا میک وایي د مرکزي ولایتي چارواکو ملي شورا غړو او جنګي زورواکو لاسوهنې په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد لامل شوي. میک نن په تازه راپور کې وویل ګمرکونو کې ګمارنې د اړیکو په اساس دي. د اداري اصلاحاتو په نوم اداره پکې رول نه لري. په راپورونو کې دا هم راغلي چې د ګمرکونو 50 سلنه کارکوونکي تحصیلي اسناد نه لري او نه هم د صادراتو او وارداتو ثبت شته. په راپور کې دا هم راغلي چې د ګمرکونو کارکوونکي له کلونو راهیسې په دندو دي او د تغییر تبدیل اصل له سره نشته. میک په داسې حال کې په ګمرکونو کې د اداري فساد او د غیر مسلکي بشري قوې د موجودیت خبره کوي چې هر کال په کور دننه او بیرون له پوهنتونونو سلګونه ځوانان له لوړو زده کړو فارغېږي، خو مافیایي سیسټم یې د ګمارنو پر وړاندې خنډ دی. افغانستان کې د فساد پر ضد ډیرو هڅو ته اړتیا ده. کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي اداري فساد د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډ دی. ویلسن د امریکا بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو شفافیت راپور ته په اشارې ویلي شفافیت د حکومتولۍ لپاره بنسټیز اصل دی ځکه روڼتیا د فساد څخه مخنیوی کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو شفافیت په راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې شمیرل شوی چې د اداري فساد پر ضد یې مبارزه کمزوري ښودل شوې. د ویلسن په ټویټ کې دا هم راغلی چې اداري فساد د افغانستان د ځواکمنتیا په لاره کې خنډ دی. نوموړي پر افغان حکومت خصوصي بنسټونو، رسنیو، غیر دولتي بنسټونو او مدني ټولنو غږ کړی دی چې ترڅو په حکومت کې د فساد ځایونه وپیژني، مبارزه ورسره وکړي او د اخیرازۍ لپاره موقع رامنځته کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تېرو 24 ساعتونو کې د هېواد په کچه د کرونا ویروس 351 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. عامې روغتیا وزارت وایي له دې سره هېواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر هم 10950 ته ورسېدی. د معلوماتو له مخې چې تېره شپه ورځ کې 430 تنه د کووډ-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او 2004 تنه هم روغ شوي دي. له دې سره د کووډ-19 ناروغۍ له کبله هېواد کې د ټولو مړه شوو کسانو شمېر 230 ته ورسېد او د ټولو روغ شویو شمېر 12588 ته ورسېد. تازه ثبت شوې پیښې د 201 کتلو شویو نښو پایله ده. فاریاب کې پر یوه کور د هاوان مرمۍ لګېدو له امله د یوې کورنۍ 5 غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند کریم یورش شمشاد ته وویل چې تېر ماښام د حکومت وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت قرغان ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د مخالفینو یو د هاوان مرمۍ پر یوه کور لګېدلې. یورش وایي د هاوان دغه برید کې یوه ښځه وژل شوې او د ماشومانو او ښځو په ګډون 4 تنه ټپیان دي. له بل لوري فاریاب کې یو معتبرې امنیتي سرچینې بیا شمشاد ته وویل هاوان مرمۍ د امنیتي ځواکونو له خوا توغل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. ماین چاودنې ننګرهار کې 6 ملکي وګړي ټپیان کړل. ختیځ کې د 201 سیلاب قلعه اردو چارواکي وایي ماین چاودنه د ننګرهار چبرهار ولسوالۍ میاګانو سیمه کې شوې ده. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي او کومې دولت ضد ډلې تر اوسه مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. فاریاب او زابل کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي او 14 کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې دغه نښتې د فاریاب دولت آباد، شیرین تګاب ولسوالیو او د زابل مرکز کلات ښار مربوطاتو کې شوي دي. د سرچینې په لیکنه بریدونه طالبانو کړي چې د افغان ځواکونو ځوابي ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي.
د پکتیا څمکنیو ولسوالیو کې 4 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي طالبانو تېره شپه د څمکنیو ولسوالیو لوړې سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې ځوابیه برید کې 4 طالبان ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. نظامي وایي دغې څو ساعته نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو د شوې ادعا په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ کې طالبانو د یوې امنیتي پوستې 6 سرتیري وژلي دي. امنیتي سرچینې وایي برید تېره شپه د نادر صغیره په نوم د امام صاحب ولسوالۍ په یوه کلي کې شوی دی. سرچینې ویلي دغه برید کې 4 طالبان هم وژل شوي او د نور یې ټپیان دي. کندوز شمال کې له نارامو ولایتونو دی چې په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان پراخ حضور لري. د پکتیا پټان ولسوالۍ مقبلو دره کې 14 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند حیات الله نظامي احمدزی وایي چې تېره شپه وسلوالو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پټان مقبلو درې عسکرو غونډې پر پوسته برید وکړ او نښتې څو ساعته دوام درلود. احمدزی زیاتوي چې په دغه برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی او په ځوابیه ډزو کې 9 وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان دي او د یو شمېر وسلوالو جسدونه لا هم په سیمه کې پاتې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. روسیې د نیویارک ټایمز هغه خبر بې اساسه وباله چې وایي روسانو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو د وژلو لپاره جایزه ټاکلې وه. واشنګټن کې د روسیې سفارت په یوه ټویټ کې ویلي چې دغو تورونه په لندن او واشنګټن کې د دوی د سفارتونو کارکوونکي لپاره ګواښونه پیدا کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېره ورځ په یو راپور کې ویلي و چې د ټرمپ حکومت هغه راپورونه ارزوي چې د روسیې پوځ یو پټ مرکز د طالبانو اړوند ملیشو سره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو بدل کې د جایزې ژمنه کړې وه. طالبانو هم د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی دی. طالبان وایي دوی د موقت حکومت د طرحې پلویان نه دي او دا ډله له خپله اړخه بین الافغاني مذاکراتو ته بشپړه آماده دي. فقط د زندانیانو د خلاصون پروسې ته منتظر دي چې ژر باید بشپړه شي. طالبان شمشاد ته وویل افغانان باید د بین الافغاني مذاکراتو یا د افغاني قضیې په تړاو تصمیم په خپل لاس کې ولري او له هر نوع فشار نه خالي وي. مجاهد هغه اوازې رد کړې چې د دوحې په مذاکراتي ټیم کې تغییر او تدبیر راغلی او زیاته کړې ده چې د بندیانو قضیه حل شي نو د مذاکراتو ځای به وټاکل شي. مجاهد زیاتوي په خپلمنځي خبرو کې د امریکا په شمول چې هر چاته اړتیا شوه بلنه به ورکړي. مجاهد زیاتوي د موقت حکومت طرحه طالبانو نه ده وړاندې کړې نه یې پلویان دي، خو په وینا یې که په بین الافغاني خبرو کې نتایجو ته رسېدنه وشوه جنګ به ودرېږي. د ارزګان د ښاري کنډک رئیس ارکان جګړه کې ووژل شو. یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي تېره شپه طالب وسلوالو مرکز ترینکوټ ښار اړوند کمربندي پوستو بریدونه کړي دي. د سرچینې په خبره په جګړه کې د ښاري کنډک رئیس ارکان وژل شوی او 6 پولیس ټپیان شوي دي. حکومتي سرچینو په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا مرکز ګردیز کې د خپلو ماینونو په چاودنه کې 15 ماین لیږدونکي وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي چې تېره ورځ ناوخته وسلوالو غوښتل چې د ګردیز ښار 15 امنیتي حوزې اړوند سیمو ښار ته ماینونه انتقال کړي چې چاودنه یې پرې کړې ده. د امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې د ماینونو د دغه چاودنې له کبله 15 ماین ښخوونکي وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ کې د داعش 4 غړي له وسلوالو سره نیول شوي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر لیکلي عملیات ځانګړو قطعاتو د سرکاڼو ولسوالۍ په بابړه کلي کې کړي دي. د سرچینې په لیکنه عملیاتو کې د داعش خراسان ډلې 4 غړي او د هغوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي دي. د کندهار ښار عینو مینه کې موټر بم چاودنه شوې ده. یوه امنیتي سرچینه چې وایي چاودنه تېره شپه 11 بجې د عینو مینې پر 8م سړک د بلوڅانو د یوه پخواني کور مخې ته د فیلډر موټر په وسیله شوې ده. د کندهار امنیه قومندانۍ وایي چاودنه کې ځاني زیان نشته خو د شاوخوا نږدې کورونو ښیښې یې ماتې کړي دي. تر دې وړاندې هم عینو مینه کې د بلوڅانو پر کورونو درنې چاودنې شوي چې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ترې ورکړل شوي وو.
طالبانو بدخشان کې 40 د افغان حکومت سرتیري ازاد کړي دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلي بدخشان کې له بند څخه 40 پوځیان او پولیس خوشي کړل. سهیل شاهین لیکلي دغو کسانو سره یې یوه اندازه مرسته کړې او خپلو کورنیو ته یې استولي دي. د معلوماتو له مخې طالبانو تر اوسه له دوی سره د زرو زندانیانو له ډلې له نیمایي زیات خوشي کړي دي. له دې سره د طالبانو یو پلاوی لا هم کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو بهیر څاري. حکومت وایي د تلپاتې سولې لپاره باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غني د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار سره کتلي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ یې پر افغان سولې بهیر خبرې کړي دي. ولسمشر غني ویلي امنیتي او دفاعي ارګانونو ته د امنیت د لا ښه تامین په موخه لازمې لارښوونې شوي چې ډېر ژر به په دې برخه کې مثبت بدلونونه ولیدل شي. اشرف غني ویلي د تلپاتې سولې لپاره باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ولسمشر دغه راز ویلي د تورخم سپین بولدک او غلام خان بندرونه او هوایي دهلیزونه د افغانستان د صادراتو او میوو پر مخ پرانیستل شوي دي او وضعیت نورمال دی. ارګ د ملکي خدماتو پر کارکوونکو په ځانګړي ډول د عدلي او قضایي بنسټونو پر کارکوونکو او هغوی چې د بشري حقونو د ارزښتونو د تامین برخه کې فعالیت کوي برید غندلی دی. تېره ورځ د کابل ښار په 12مه ناحیه کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د کارکوونکو پر لیږدونکي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کړې چې د یاد کمیسیون 2 تنه کارکوونکي یې وژلي دي. ولسمشر غني ویلي یاد برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی چې په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. بل پلو طالبانو هم یاد برید غندلی او پکې خپل لاس لرل یې رد کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي دا برید هغه کړیو کار دی چې په وینا یې په دې وروستیو کې پر زیږنتون جنازه او مساجدو کې پر علماو بریدونه وکړل. ارګ وایي د طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی او دا کار د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره رامنځته شوې فضا ګډوډوي. ولسمشري ماڼۍ وایي نږدې 4,000 طالب زندانیان یې خوشي کړي خو د مذاکراتو د پیل لپاره د طالبانو له لوري خنډونه جوړیږي. طالبان بیا وایي د تېرو کلونو په پرتله یې 100 برابره جګړه کمه کړې او د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اوس د 15,000 زندانیانو خوشي کېدو ته په تمه دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یوه خبري ناسته کې وویل د طالبان له لوري بریدونه زیات شوي چې دغه کار دوی اندېښمن کړي دي. صدیقي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد رامنځته شوې نسبی فضا به خرابه کړي. اما افزایش خشونت‌ها از جانب طالبان ملت بزرگ افغانستان را سخت نگران ساخته است. تداوم خشونت‌ها فضای اعتماد برای آغاز گفتگوهای صلح را خدشه‌دار خواهد کرد. خو طالبان بیا وایي سره د دې چې دا د جګړې فصل دی بیا یې هم خپل ستر بریدونه صفر کړي او د جګړې ګراف یې ټیټ ساتلی. په لوی ښارونو کې زموږ لوی عملیات بالکل نشته. تاسو به لیدلي وي موږ فدایي عملیات درېدلي دي. تاسو به لیدلي وي موږ ولسوالیو ته چیرې سقوط نه دی ورکړی. تاسو به لیدلي موږ په ښارونو باندې لویې حملې نه دي کړي. حال داسې دا د جنګ موسم ده. په دې وخت کې موږ جنګ ټیټ ساتلی. حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره خپل چمتووالی ښیي او طالبان یې ملامت کړي چې د خبرو پیل ته پلمې لټوي او نه یې پیلوي. هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهای صلح از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجود ندارد. هر گونه مانع احتمالی اگر هم وجود داشته باشد با تأسف از سوی طالبان است. نزدیک به 4,000 زندانی طالب به خاطری که خشونت‌ها کاهش پیدا بکنه او رها شد. طالب بیان بیا وایي د دوی له لوري هیڅ ډول خنډ نه دی جوړ شوی او د خپلو ټولو زندانیانو خوشي کېدو ته په تمه دي. او فقط دغه د زندانیانو د خلاصون پروسه تر اوسه ناتکمیله پاتې دغه ته منتظر یو چې دغه پروسه زر بشپړه سي او زر موږ هغه مطلوبې نتیجې ته ورسېږو چې افغانان خپل مابین کې سره کینی مذاکرات کوي خبرې کوي او په مابعد مسایلو باندې به پرېکړې کوي او دې ته فقط د زندانیانو د خلاصون پروسې ته منتظر یو. نو موږ په خپل اړخ کې بشپړه آمادګي لرو. ټاکل شوي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو دواړو خواو کې د 6,000 زندانیانو خوشي کول د دغو خبرو د پیل لپاره لومړی شرط دی چې لا هم نه دی پوره شوی.
اوس مهال څه باندې 1000 طالب زندانیان د حکومت په بند کې دي او له 400 زیات افغان سرتیري د طالبانو په قید کې. خراغلاس نن بحث لرو د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې دا چې د دې اغیز به په سولې او په هیواد باندې سوي په همدې موضوع باندې بحث لرو. په بحث کې راسره پوځي شنونکی یوسف امین زازی دی. زازی صاحب ستړی مشه خراغلاس خپرونې ته. مننه ستړی مشي. ډېره زیاته مننه زازی صاحب. پیل به له دې وکړو چې د بهرنیانو وتل د سولې پروسې باندې څومره اغیز لري او د هیواد په امنیت باندې څومره اغیز لري. مننه خورکې، په دغه مورد مونږ بار بار بحثونه کړي دي. ګوره جګړه ختمه شوې نه ده. توافق چې طالبانو د امریکایانو سره کړی ده هغه ناقص ده. هغه د افغانستان د خلکو د خوا بله ابعاد د جګړې چې دي، مثلا دا د تروریزم کېدله، د تروریزم څه شو، هغه ابعاد په ځای پاتې دي. ډېر زیات عامل موجود دي. په دې حالت کې د تروریزم روش زازی صاحب لکه څنګه چې پوهیږو په هوکړه کې د طالبانو یو شرط همدا و چې باید بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووځي. اوس د ورځې په تېرېدو سره د بهرنیانو شتون په افغانستان کې په کمېدو باندې دی، خو بیا هم لکه څنګه چې ګورو دلته بریدونه نه دي کم شوي، جګړه لا نه ده درېدلې. ولې د دې بریدونه نه کمیږي؟ بریدونه بیا په بهرنیانو باندې نه کېږي او په افغان ځواکونو باندې کېږي. د دې علت څه دی؟ زه همدغه خبره کوم چې دغه طالبان تر اوسه پورې چک تمویلول او تجهیزوي څوک. طالبان ځایونه چیرته دي؟ افغانان حق لري چې سوال وکړي. دا سوال د افغانستان د خلکو په استازیتوب یې موږ کوو. یو اړخ د جګړې ده، د تقریبا 40 کاله کېږي چې تروریستان روزي ته پټنځایونه ورکوي، هغه هلته روزل کېږي. هغو ټول پټنځایونه په پاکستان او ایران مداخلې لري. روسیې دلته خلکو ته وسلې ورکوي. موږ د سوال حق لرو چې د نړیوالو نه خصوصا د امریکایانو نه وکړو چې د موږ سرنوشت د دغو خلکو سره څنګه شولو. تروریزم څه شو؟ د داعش سرنوشت څنګه کېږي؟ هغه څوک تجهیزوي؟ څوک یې تمویلوي؟ افغانستان خو نه کومه فابریکه د وسلې لري او نه موږ دومره قوي اقتصاد لرو چې دلته تروریزم موږ وروځو او د نورو هېوادو ته ولېږو. دا هغه سوالونه دي چې د نړیوالو نه، د نړیوالې ټولنې نه، د شورای امنیت نه او د امریکا نه خاص په شکل باندې مونږ یې کوو چې وروره ته راغلی د څه شي او ته چې ووځې، تش توافق د طالبانو سره چې ته باید ووځې، دا د افغانستان مسله حل کېږي. زه فکر کوم چې تر څو چې بهرني مداخلې او هغه پټنځایونه چې په بهر کې دي او د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته د نړیواله په کچه تضمین ورنه کړي او دغه روابط موازی نه شي چې اوس پاکستان مانه څه غواړي، ایران یې څه غواړي، روس یې څه غواړي، موږ څه کم اړیکې غواړي. ولې تروریستان هلته وځي؟ دا په 40 کاله کېږي چې موږ چیغې وهو، سند، شواهد، خپل امریکایان یې وایي، خپل د امریکا سیاسون یې وایي، پوځیان یې وایي، استخبارات یې وایي چې دغه بله ورځ هم یو خبر خپور شو چې طالبان د تروریستانو لپاره دغه پاکستان د تروریستانو لپاره د یو امن ملک ګرځېدلی ده. نو دغه مسله څنګه کېږي؟ دا مسله خو هغه د جګړې ابعاد چې د نړیوالو او د سیمې هېوادو سره لري، دوی دغه بحث څوک ورسره کوي؟ دغه تضمین افغانانو ته څوک ورکوي؟ دا ګونګ مسایل دي. موږ د صلح نه ډېرې زیاته فاصله لرو. موږ دا نشو کولی چې طالبان د یو ډلې په صفت د امریکایانو سره توافق کوي، هغه هم ناقص، او موږ وایو چې دا افغانستان صلح راولي. افغانستان د مداخلاتو نه ډېر متاثره ده. د ایران، د پاکستان، د روسیې، د تاجکستان دلته خلکو ته وسلې ورکوي، خلک هلته روزي، هغه اهداف لري په دغه سیمې کې. امریکا دغه سیمې کې اهداف لري. دا موضوع تر اوسه پورې د موږ دپاره ګڼ مسایل او موږ د نړیوالې ټولنې نه، د شورای امنیت نه، د امریکا نه غواړو چې دا افغانستان خلکو ته واضح کړي. بیا د طالبانو موضوع د طالبانو لپاره دغه جګړه د افغان پر ضد باندې هېڅ مشروعیت نه لري.
نه دیني مشروعیت لري، نه قانوني مشروعیت لري، نه افغاني مشروعیت لري. ولې جګړه کوي؟ دلته د صلح مذاکرات هم ګونګې خبرې دي. بالکل زاده صاحب، د دې خبرو ترڅنګ د ځواکونو وتل، د بهرنیو ځواکونو وتل، د جګړې ګرمېدل او همداسې د زندانیانو ازادېدل، دا هغه مسایل دي چې تر اوسه ګونګ پاتې دي او په تړاو باندې سمه پرېکړه نه ده شوې، او د دې ترڅنګ بین الافغاني مذاکرات هم ورځ تر بلې په ځنډېدو باندې دي. اصلي مسایل چیرته دي؟ دغه مسایل ولې ګونګ پاتې دي؟ ګوره موږ ډېرې ترخې تجربې د سولې موارد کې لرو. پخوا د ډاکټر صاحب د نجیب الله په وخت کې موږ دلایل لرو، هغه قانع کوونکي دلایل چې باید نړیوال موږ ته غوږ ونیسي. د جګړې آباد د افغانستان او همداسې د صلح آباد هم د موږ کورنۍ آباد دي، هم د سیمه ییز هېوادو، هم د نړیوالو آباد سره لري. ښه، د کورنۍ آبادو دپاره هم دلته موږ خپل اصل لرو، منل شوي دودونه، فرهنګ لرو چې هغه باید په افغانستان کې تدوینونه ترسره شي او درېمګړي له طرفه د صلح مذاکرات. او بهرني آباد او سیمه ییز آباد ځای په ځای پاتې دي. د طالبان چا روزل؟ داعش شاره پیدا کړو. دغه تېر مجاهدین چې په پاکستان کې پراته وو، وطن یې وران کړو، نن ته حکومت ورکړی دی، زور دې ورکړی، قوت دې ورکړی دی. موږکان دې راته پړانګان کړ، خلک ته عدیدهیي وحشت او دهشت په دغه ځای کې چوپ چاپ اول. دا چې ما حکومت نه سمیږي، دا چا لاسه، دا چا راوستل، دا د چا زېږنده دي؟ زاده صاحب، دا چې په بهرنیو ځواکونو باندې بریدونه نه کېږي او ترڅنګ په افغان ځواکونو باندې بریدونه لا ډېر شوي دي او جګړه دوام لري، دا هغه باور چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې دپاره رامنځته شوی و، هغه باور څومره زیانمنولی شي؟ ګوره، زه د حکومت د طالبانو موضوع یوه خواته پرېږدی، زه د یو افغان وګړي په حیث د حکومت او طالبان باندې غږ کوم او سوال ترنه کوم. زما داسې فکر ده چې دغه جګړه، دغه ټول مسایل آیسای ته وسپارل شوي دي. آیسای برلاس لري، آیسای به تسلیم نه سي. ها، اوس آیسای او پنجاب د افغانستان نه څه غواړي؟ دا خو واضح نه دي. دغه استازیتوب چا کړی دی د آیسای د پاکستان د پنجاب سره د ولس استازیتوب چا کړی دی؟ دا څوک یې کوي؟ دا یعنې دغه مسایل ګونګ پاتې دي. امریکا د موږ ته واضح کړي چې آیسای د موږ نه څه غواړي. دغه ولې دغه 40 کالو کې کوردستان یې روزل او موږ ته رالېږل او د خلک یې په وژل. دوی ملاتړ چا کول؟ دا خو واضح خبره ده. ولې شورا امنیت سترګې په پټوي؟ ولې نړیوال سترګې په پټوي؟ دا خو واضح خبرې. اوس تر ورځ خو چې پریان نه دي چې اسمان نه راکته شوي دي او د وسلې دغه مصرف، ګزاف مصرف د دې جګړې دا څوک ورکوي؟ دا خو یو چړي نه شي کولی، دا خو یو ملای نه شي کولی. ګورې، دا خو شاته څوک ولاړ دي. او زه داسې غوښتنه کوم چې طالب که چېرته افغاني حکومت که چېرته مثال د افغانستان غم خوري، خو راځئ په افغانستان کې کښېنئ که نه. په بهر کې څه کوئ؟ دوحه کې څه کوئ؟ روسیه کې څه کوئ؟ پنجاب کې څه کوئ؟ صلح هلته لټوئ. خو که افغانان یې راځئ، موږ دود لرو، فرهنګ لرو، رسم لرو، رواجونه لرو، راځئ په افغانستان کې نن راسره کښېنئ که نه. یو بېطرفه یو توافق وکړي، تاسې رانږدې ښه وجود وي. د دغه لویو بحثونو هغه درېیو خواوې، درېیو آبادې لري، هم کورنۍ، هم سیمه ییز هېوادو، هم نړیوالو. دغه بحثونه لا پاتې دي، ګونګې دي. دا چې نړیوال په دې برخه کې لا چوپ دي، هدف یې څه کیدی شي؟ ولې نړیوال په دې برخه کې چوپ دي؟ امریکا ولې دې خبرې ته ځواب نه لري؟ ګورې، دا ځواب نه لري چې دغه، زه داسې فکر کوم چې د تروریزم د تمویل، د تجهیز او د خپرولو کې همدغه نړیوال لاس لري، همدغه ملل متحد لاس لري، همدغه شورای امنیت لاس لري. او که نه لري، نو سوال د موږ افغانانو همدا ده، نو صلح په دغه شکل راځي. افغانستان کې وضعیت په دغه رقم نورمالېدی شي. نړۍ مو پرېښې دی، پاکستان ولې مداخلې کوي؟ ایران یې ولې کوي؟ روسیه یې ولې کوي؟ د تجهیزات ولې ورکوي؟ ګاونډیتوب کوو، اصل هغه کوو. ګاونډیتوب په همدا شکل چې تاسې موږ سره کوئ. د اسلام خبرې، اسلامي هېوادونه ورونه همدا شی کوي چې تاسې موږ سره برخورد کوئ. زه داسې فکر کوم چې دلته د جګړې د ختمولو په خاطر باندې اصلا نه نیت شته، نه اراده شته. زه داسې فکر کوم چې دغه تروریزم هره ورځ چاغېږي. تروریزم د منځه لا نه رو، مګم ګورې داعش هم را پیدا شو دلته. دا څه رقم مجادله ده؟ دا څه رقم مبارزه ده؟
د نړیوال ولې دغه ته ژمن نه دي خو تازه امریکا بیا په پاکستانیانو باندې یو قسم فشار هم راوړی وایي چې پاکستان لا د وسلوالو دپاره پټنځایونه لري او لا د وسلوال تجهیز کوي. دا فشارونه یو قسم واردېږي په پاکستان باندې. څه فکر کوئ دا فشارونه به په افغان سوله باندې څه تاثیرات ولري؟ کفایت نه کوي دا فشارونه. ګوره تروریزم په سیمه منطقه کې امریکا او پاکستان خپور کړی ده. دا دغه تاسې سترګې مه پټوئ. فکر کوئ چې دا فشارونه به عملي بڼه هم ولري او که یوازې د لیکنۍ بڼه لري؟ دا فقط صرف ډیپلوماتیک مسایل دي د خلکو د نړیوالو د اذهانو غولولو په خاطر دي. ګوره بن لادن چېرته پیدا شو؟ تروریزم مشر چېرته پیدا شو؟ عکس العمل پاکستان په وړاندې څه و؟ یوه بن لادن دپاره د پوځونو دلته راوستل افغانستان د ویجاړ تباه او برباد کړو. او بن لادن به چېرته پیدا شو؟ اوس درته وایم چې همدغو وسلې څوک ورکوي؟ د افغانان ولې وژل کېږي؟ افغانان څوک یې وژني؟ اوس دا هغه موضوع چې افغانان بچاره لري هغه خپلواکه نه دي. زه چیغې درته وایم د دوی خپلواکي لرلی د دوی ردپاله نه وای خو راځئ په افغانستان کې کښېنې که نه حکومت څخه مخالفت لري د حکومت ته موږ ووایو چې وروره ته قرار کښېنه زه په صفت یو افغان ځم د نیمګړي په صفت دغه طالبانو سره کښېنم. خو تازه پاکستان هم د افغان سولې لپاره ژمنتیا ښودلې ده او داسې وایي چې موږ به په دې برخه کې رښتینی رول ولوبوو. دا خبرې تر کومه پورې باندې باور کیدی شي او آیا رښتیا هم هغوی به په افغان سولې پروسه کې رښتینی رول ولوبولی شي؟ پاکستان د افغانستان ته تضمین ورکړي چې نور هلته تروریزم ترهګر ته ځالې نه ورکوي. پاکستان که غواړي دغه افغانان چې دغه نه ورغلي دي کوتک دې ورسې راواخلي راودې شړي افغانستان ته او د نړیوالو په سطح دې موږ ته تضمین راکړي د جانبه موږ به هم خبرې اوس وکړو موږ باندې څه نیوکې دي هغه به موږ اوس وغږېږو. راځئ په ملل متحد کې راځئ په نړیواله ټولنه کې راسره کښېنئ او دا تضمین د نړیوالو نه موږ غواړو. دغه خلکو نه د پاکستان ګورئ د دغه ځینه یو ګاونډی چې یوه چرګه بل ګاونډي ته ورځي هغه احترامانه هغه چرګه ورته راولي بېرته یې چې وروره بخښنه غواړم دغه چرګه دې موږ کور ته راغلې وه. که اوس ته خو توپ ورکوې ته خو ټانګ ورکوې ته خو واسکټ ورکوې دا خو څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان له تا دا کار کړی دی او د تاسو شریک په دغه موضوع کې انګلیس او امریکا ده. امریکا ته پاکستان وایي چې زه خو مجاهد وم زه خو شوروي اتحاد مې دې تړنګ کړو نو زه اوس تر ورځ کله کېدی شم او دا امریکا سره پاکستان په همدغه موارد باندې غږېږي. ما شوروي اتحاد دې تړنګ کړو ما دوی ته وسلې ورکړې ما دوی ته ځای ورکړو ما دوی ته پټنځایونه ورکړل. ګوره د تروریزم د مجاهد په منځ کې اوس هېڅ مسله معلومه نه ده او بل طرف ته که موږ اسلامي اړخ ګورو طالب یو مسلمان داعش بل دین القاعده بل افغانه د پېښور بل د ایران اشغانه بل دلته شیخ حدیثان چې په افغانستان کې پراته دي مجاهدینو مقاومتګرای دا بل اسلام اوس افغانستان خلک کوم دین ومني. او زاده صاحب را باشه اوس بیرته خپله موضوع ته راګرځو. له بلې خوا نه بیا طالبانو دا ادعاوې چې کېږي کومه بریدونه چې شوي دي وایي چې دا موږ نه دي کړي او دا ادعاوې ردوي. نو څه فکر کوئ له طالبانو نه وروسته داسې وسلوالې ډلې شته چې په دا کچه باندې بریدونه وکړي؟ ګورئ که چېرته طالبان راشي افغانانو سره کښېني مسله ختمه کړي د نړیوالو سره د سیمې هېوادو سره د مسله حل کړي هېڅوک جرأت نشي کولی چې افغانستان ته راشي دا تخریب کار هغه وکړي. او شته د افغانستان نن کې هم شته دا چې څوک د خراسان غږونه کوي افغانستان نه منم دا څوک همدا خلک دي. دا چې روسیه دوی ته وسلې ورکوي روسان وسلې ورکوي دا څوک دي؟ څه پر روسیانې څه پر وسلې ورکوي اوس هم ورکوي مخکې هم ورکوي پخوا هم ورکوي دا څوک دي دا خلک دا څه غواړي دا د افغانستان څه غواړي؟ دا چې دلته مخکې درته ویلي چې خراسان غواړم افغان نه یم زه هېڅ افغان نه یم. خو له بلې خوا نه بیا طالبان وایي چې موږ د پروسه کال په پرتله په خپلې جګړې کې د پام وړ کموالی راوړی او لا په دفاعي حالت کې پاتې شوي یو. همداسې بیا افغان حکومت هم وایي چې موږ په دفاعي حالت کې پاتې یو. که دواړه خواوې په دفاعي حالت کې دي نو دا بریدونه بیا څوک کوي؟ خورې ټول دوی دي ټول ترهګر دي. داسې د افغان چې وزن یې هر افغان چې بېګناه ګورې حدیث شریف موجود ده چې یو مؤمن چې قصدر وژلی کېږي بېګناه وژلی کېږي کفر ده. دا دین وایي دی مو پیغمبر راته وایي خو نو دوی خو د افغان بېګناه وژل دا کفر ده دا غیر مشروع کار ده دا خیانت ده دا جنایت ده ولې ترسره کوي؟
خو که چېرته تاسې ما کوي چې نور مقاصد ونه لرئ په راځئ کښېنئ. همداسې حکومت ته هم وایم، همداسې حکومت ته هم د حکومت نه جمهوریت معلوم دی، نه دموکراتیک اصول معلوم دی، نه انتخابات معلوم دی، چور، چپاول، رشوت، غصب، قتل، سرقات دا پکې روان دي. ته حکومت یې، دغه ته حکومت ویلی کېږي. حکومتداري خو بالکل ستونزې په دواړو خواو کې شته، خو دلته مسله دا ده چې دواړو خواو کې کوم بریدونه چې رامنځته شوي دي او دواړه خواوې ترې نه ځان باسي، وایي چې موږ په دفاعي حالت کې پاتې شوي یو. دلته ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د ملکیانو د مرګ سبب او لاملین څوک دي؟ دواړه خواوې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤلیت د افغانان نړیوالو سره شریک دي. پاکستان، ایران، روس ورسره شریک دی. هر افغان چې دلته وژل کېږي مسؤلیت دوی په غاړه ده، مسؤلیت د نړیوالو ټولنې په غاړه دی، د افغانستان د حکومت په غاړه ده او د طالبانو په غاړه ده. بالکل دا مسؤلیت نه هیڅوک خپله اوږه نشي خالي کولی. افغانستان حکومت په صفت کې یو مسؤل چې ځان بولي، په قانون کې د اساسي قانون کې د افغانستان د خلکو د سر و مال ساتنې نه د دفاع نه تا مسؤلیت ته ورکړه کنه. تا دا مسؤلیت درست نه دی ادا کړی. طالب ته یو مسلمان ځان بولي، یو شرعي نظام غواړي، تا ته چا دا جواز درکړی دی چې بې ګناه افغانان ووژني؟ زازا صاحب تازه بیا د سولې په برخه کې پرمختګونه هم د پام وړ دي او ویل کېږي چې داسې احتمالات شته چې په راتلونکې میاشت کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. څه فکر کوئ آیا دا اوسنی باور چې رامنځته شوی دی د دواړو خواو ترمنځ دا بسنه نه کوي چې په اساس باندې د دې په اساس باید اوربند وشي؟ ځکه چې د اوربند غوښتونکي هم حکومت دی او هم عام وګړي. ولې طالبان په دې برخه کې غلي دي؟ ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟ تاسې وویلې چې ډېر زیات پرمختګ شوی دی. زه درته وایم چې قطعا پرمختګ نه دی شوی. دا فریبنده دي، دا غولونکي دي دا ټول مسایل. که چېرته نیت اراده وشي چې په افغانستان کې صلح راشي، په یوه هفته کې دا امکان لري. نړیوال که ژمن اوسي، سیمې هېوادونه ژمن اوسي، طالبان او حکومت که چېرته ژمن اوسي، زه فکر کوم چې موږ د ډېره فاصله لږ وکړي. موږ باید دومره خوشباوري هم ونه کړو. یعنې دغه احتمالات چې کېږي په راتلونکي کې او یا هم راتلونکي میاشتو کې نه راتلونکي شپږو میاشتو کې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي، دا احتمالات تاسې ردوئ؟ زه فکر کوم چې دغه کومې احتمالي هغه خبرې چې روانې دي بین الافغاني مذاکرات لپاره، دا بین الافغاني مذاکرات نه دي، دا بین الاستخباراتي مذاکرات دي. دا بین الافغاني مذاکرات افغانان په خپلو کورو کې په خپل پولو پټو کې اصلي کېدي، خپل مشکل حل کوي. هېڅ خارجي قواوې دغه کې باید موجودې نه وي. یخته بین الافغاني مذاکرات وایي او هغه باید یو درېیمګړی موجود وي، یو بېطرفه درېیمګړی د دوی په منځ کې د جګړه ییزو خواو تر منځ. دلته ډېر زیات بحثونه موجود دي، ډېر لوی بحثونه موجود دي. دا نه بین الافغاني مذاکرات دي، دا بین الاستخباراتي مذاکرات دي. دا د مجرمینو، خاینینو، قاتلینو او ورانکارو ترمنځ خبرې دي. دا بین الافغاني مذاکرات. ډېره زیاته مننه زازا صاحب کور ودان چې خپرونې کې مو راسره ملتیا وکړه. پوځي شنونکی یوسف امین زازی راسره د سکایپ په کرښه و. په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو وتل او همداسې د شته بریدونو په تړاو مو سره بحث وکړ. اوس هم ځو لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته. ښه راغلاست خبرونو دوام ته. د سربنسټونو او حقوق پوهان د افغانستان بانک د نوي ټاکل شوي مشر هغه پریکړه چې له مخې یې دغه بانک یو شمېر لوړپوړي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي غیر قانوني بولي. د افغانستان بانک وایي یاد کسان د فساد په بېلابېلو قضیو کې تورن دي او د عالي شورا د پریکړې له مخې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د افغانستان بانک ګوښه شوي لوړپوړي کارکوونکي وایي د بانک سرپرست رئیس د بانک د ټولو نافذه قوانینو خلاف د دوی د عزل کېدو پریکړه کړې. د افغانستان بانک وایي د بانک د دویم مرستیال په ګډون 3 لوړپوړي کارکوونکي د فساد په تور د بانک عالي شورا له لورې ګوښه شوي، خو ګوښه شوي کارکوونکي دغه پریکړه غیر قانوني بولي. د افغانستان بانک د قانون د 23 مادې خلاف ده او په د افغانستان بانک د 23 مادې صراحت دا دی چې وایي د افغانستان بانک هر مامور ګمارنه او ګوښه کول یوازې د عامل هیئت
صلاحیت دی. ښه د دوی د قانوني له پړاوه دا موضوع واضح کړي رسنیو سره چې په کومو مواردو باندې موږ متهم کړي یو. خبره دلته مهمه دا ده چې کله یو چیرې جرم یا غیر قانوني کړنه کیږي د قانوني له پړاوه هغه د کشف مراحل لري چې هغه باید مستنده سي. پس د هغې نه څارنوالۍ ته محول کیږي. هیئت تحقیق په تحقیق کې د تحقیق په نتیجه کې که چیرې یو جرم په چا باندې ثابت سو وصف جرمي ورته ټاکي مربوطه څارنوالۍ ته یې لیږي. د افغانستان بانک دویم رسیال محمد قسیم رحیمی یو له هغو څلورو کسانو څخه دی چې د فساد په تور له دندې ګوښه شوی. د دغه اقدام یو توطیه بولي او د قضایي او عدلي ارګانونو له لارې د دغې موضوع د تعقیب غوښتنه کوي. که قانونی در افغانستان بانک به برکناری معاونین بانک شرایط خاصی را پیش بینی کرده که مطابق او شرایط باید حکم محکمه باشه. تا که حکم محکمه نباشه کسی نمیتونه معاون بانک مرکزی و یا ناظر بانک مرکزی را برطرف بکنه. حقوق پوهان او د څار بنسټونه دغه اقدام د بانک د قوانینو خلاف بولي چې د بانک عالی شورا د بانک د لوړپوړو کارکوونکو د عزل او ګمارنې په تړاو د پریکړې حق نه لري. در مطابقت با احکام قانون مقاماتی که از طرف رئیس جمهور تعیین و مقرر می‌گردند صلاحیت برکناریشان هم به خود رئیس جمهور برمیگردد و یا اینکه قانون صلاحیت را به مقامات دیگه اعطا کرده باشد. د څار بنسټونه د افغانستان بانک مسولینو دغه اقدام سیاسي او د بانک د ټولو قوانینو خلاف کار بولي او غوښتنه کوي چې مالی بنسټونه له سیاسي مسایلو باید لرې وساتل شي. رئیس د افغانستان بانک باید شخص غیر سیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمین کننده استقلال آن باشد. به عنوان نهادهای انتظامی بانک های مرکزی در صورت می توانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مسئول باشند. د سوداګرۍ او صنعت پخوانی وزیر په خپله کاري ساحه کې ډېرې ستونزې درلودلې. په حکومتي ادارو کې کاري سابقه نه درلوده، په ملي ژبو نه پوهېده، د افغانستان کلتور، منطقوي تجارت او ترانزیت سره نااشنا و. د دغه ډول اشخاصو ټاکنه کولی شي په آینده کې زموږ ستونزې لا زیاتې کړي. د افغانستان بانک وایي دغه 4 تنه کارکوونکي په 2 قضیو کې په فساد تورن او څارنوالۍ ته پیژندل شوي دي، خو د مالی مسایلو کارپوهان اندېښنه لري که د افغانستان بانک کې د اجمل احمدي د خپلسریو او غیر قانوني کارونو مخه ونه نیول شي، ښایي دغه مهم بنسټ له ستونزو سره مخ شي. اطلاعات او کلتور وزارت 102 میلیون افغانیو په ارزښت په 2 ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د بیارغونې هوکړه لاسلیک کړې. اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وایي اوس هم په ډېری ولایتونو کې تاریخي ابدات د ویجاړېدو له خطر سره مخ دي او که بیارغونه او ساتنه یې ونه شي فرهنګي میراثونه به له منځه لاړ شي. ملي پراختیا شرکت مشر بیا وایي په 2 ولایتونو کې د 12 پروژو د بیارغونې چارې پیل شوي او هڅه کوي تاریخي میراثونه بیرته ژوندي کړي. دلته د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر او د ملي پراختیا مشر ترمنځ د 102 میلیون افغانیو په ارزښت په 2 ولایتونو کې تاریخي ابداتو د بیارغونې هوکړې لاسلیک شوې. اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر وایي اوس هم تاریخي ابدات د ویجاړېدو له خطر سره مخ دي او که په اوسني وخت کې ساتنه او بیارغونه ونه شي تاریخي میراثونه به له منځه لاړ شي. نجات اینها از معرض خطر روی دست گرفته شد. حال که امسال در 7 ولایت 12 پروژه امروز با جناب شما امضا می شود، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ این یک گام فوق‌العاده مؤثر و مثبت و مفید برای حفظ و نگهداشت آثار تاریخی و تمدنی و آبدات تاریخی می داند. د ملي پراختیا شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش وایي په ډیر کم لګښت د افغانستان تاریخي ابداتو بیا رغونې کار پیل کړی او موخه د تاریخي میراثونو ژوندي ساتل دي. همیشه همراه شما هماهنگ پیش خواهد رفتن. سفارشاتی که از طرف دفتر محترم شما و وزارت محترم شما برشان داده میشه انشالله به جبین گشاده او را پذیرایی خواهد کردن و تلاش خواهد کردن که به اونمو سفارشات عمل کنن و پروژه را به وقت زمانش تکمیل کنن. د سمنگان تخت رستم، نیمروز قلعه جنگی، کندز بندر امام مسجد، هرات محمد غازی مقبره، کابل باغ فتوح مسجد، فاریاب شهبازخان مدرسه او په هلمند کې طاقت بست، شهیدانو زیارت، ابن حبا بستی قلعه، مرکز قلعه او تنور قلعه د تاریخي ابداتو هغه پروژې دي چې د ملي پراختیا شرکت له لوري بیا رغول کیږي.
د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست معلومات ښیي چې د کرونا ناروغانو شمیر کم شوی دی. هلته وروستیو 4 ورځو کې نسبت تېرو ورځو ته په کرونا د اخته او د دغو ویروس نه د مړو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. عامې روغتیا ریاست مسؤلین د کرونا پیښو شمیر کموالي لامل د موسم بدلون، د دولت له لوري یو لړ وقایوي پروګرامونه او د خلکو له لوري روغتیایي لارښوونې مراعاتول په ګوته کوي. هرات چې د کرونا ویروس لومړی پیښه هم په دغه ولایت کې ثبت شوې وه، په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 4.5 اوښتی دی. دې ولایت ته د ایران څخه لومړی کې زرګونه افغانان راغلل چې همدا دغه ولایت کې د کرونا ویروس د خپرېدو اصلي لامل بلل کیږي. خو اوس ځایي مسؤلین وایي د تېرو 4 ورځو راهیسې دې ولایت کې په کرونا د اخته کسانو او دغه ویروس له امله د مړو شمیر کې کموالی راغلی. ولی خوشبختانه در این چند روز اخیر کاهش قابل ملاحظه در سطح مراجعه و همچنان بستر شدن بیماران مصاب به کووید 19 در ولایت هرات رونما شده. خب کثرت واقعات بر اساس تشخیص و قضاوت کلینیکی دکتران ما در سطوح مختلف وجود داره. چارواکي د کرونا پیښو کموالي لامل د موسم بدلون، د دولت له لوري یو لړ وقایوي پروګرامونه او د خلکو له لوري روغتیایي لارښوونې عملي کول په ګوته کوي. بلخوا د عامې روغتیا ریاست له لوري د ولسوالیو 12 صحي مرکزونو ته د اړینو طبي توکو د ویش لړۍ هم پیل شوه. برای 17 مرکز طبق پلان انجام شده امروز توزیع صورت میگیره که بسای ما شامل مواد حفظ صحی که شامل دیتول هست، هندرب هست، فیس هست، شیت برای بستر مریضا هست، لباس برای مریضا هست، کتاب محافظه برای کارمندای صحی هست. ډاکټر کبیر وایي دغه وسایل د هیلپ مؤسسې له لوري ورکول شوي چې تر ډیره به ولسوالیو کې د روغتیا پالانو اړتیا پوره کړي. د هرات اوسیدونکي نیوکه کوي چې د نړیوالو مرستو سره سره لا هم ولسوالیو کې خلک معیاري طبي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. وزارت صحت عامه به صورت عمومی بگن که صرف تبلیغات ارزی کدام به صورت عملی هیچ کار ما از اینا نمیبینیم. حتی کیت های تست بگیم وجود نداره. دیگر شفاخانه ها در ولسوالیو از لوازم بهداشتی و لوازمی که برای آن دکترها دکتر صاحبان اینو نیاز باشه وجود نداره. چارواکي هم مني چې ولسوالیو کې د ښارونو په پرتله خلک د درملنې له اړخه له ستونزو سره مخ دي، خو ټینګار کوي چې د ستونزو د حل لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. فعلا 21 تیم توسط از بودجه وزارت صحت عامه توسط مؤسسه اعدا فعاله که 10 تاش در شهر و 11 تا در ولسوالیو. حدود 10 تیم دیگه هم از مؤسسات مثل UNDP، ورلد ویژن و سایر مؤسسات فعال شده. اینا هم به داخل ولسوالیو و غیره ها میگردن که واقعیت یابی میکنن. د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو د شنبې په ورځ د ولسمشر په امر جوړ شوی سلبستریز روغتون د یوې هوکړې له مخې بې پولي ډاکټرانو ته وسپاره چې هغوی به په پرمختللو امکاناتو سمبال او د کرونا د هغه ناروغانو درملنه به پکې کیږي چې وضعیت یې نازک وي. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. د سمنګان، تخار او کاپیسا ولایتونو 30 ولسوالۍ له کوکنارو پاکې اعلان شوي. کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو قاچاقبرانو پر وړاندې هره ورځ کابل ښار کې عملیات کوي او د زندان ډیره برخه له همدغو قاچاقبرو ډکه ده. که څه هم له کابل ښار نه زیات شمېر روږدي کسان ټول شوي، خو روږدي کسان په کابل ښار کې په اسانۍ سره نشه یي توکي ترلاسه کوي. روانه اونۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې په نوم نمانځل کیږي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. وړاندې به دلته ډلې ډلې روږدي کسان ګرځېدل، خو د ویډیو د ثبت پر مهال موږ دلته هیڅ روږدی پیدا نه کړ. دا ځای بیا د سید نور محمد شاه خان مینې دویم سړک دی چې د سړک پر سر روږدي کسان نشه کوي. کورنیو چارو وزارت وایي له کابل ښار زیات روږدي کسان ټول کړي او قاچاقبران د زندان د تنبو شاته اچولي. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر کال د نشهیي توکو 23 لوی قاچاقبران نیولي او په لسګونو نور کاروباریان د قانون منګولو ته سپارلي دي. ملي پولیس له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي دي او موږ له تاسو سره د همکاري هیله کوو. که څه هم حکومت د قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي، خو کابل ښار کې روږدو کسانو ته په اسانۍ سره نشه یي توکي رسیږي. 45 کلن خدای نظر له 10 کلونو راهیسې نشه کوي. دی د کابل ښار په واټونو ګرځي او له دولت څخه د درملنې غوښتنه کوي. میخواهیم که اگر دولت امر یک شفاخانه دیگه از مقصد امر جور کرده، میخواهیم که برادر جان سرما ترک کنه، آدمی عمل مصیبت ترک کنه، دیگه باید کمک کنه. نشه یي توکي د ترهګرۍ په څیر ټولې نړۍ ته ګواښ دی.
په نړیواله کچه د نشهیي توکو د بیو ټیټوالی او د هیواد په پولو د پولیسو څار د دې لامل شوی چې افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شي. حدوداً 100,000 هکتار زمین در کشت کوکنار ما کاهش داریم و 37 ولسوالی رو ما عاری از کشت کوکنار داریم. 3 ولایت هم مثل ولایت سمنگان و کاپیسا و تخار عاری از کشت کوکنار شده. ملګرو ملتونو هم په خپور کړي راپور کې لیکلي چې افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې 8% کموالی راغلی، خو کورنیو چارو وزارت وایي له پخوا څخه په 100,000 هکتاره کمه ځمکه کوکنار کرل شوي. د کرونا ویروس د پریشو محدودیتونو کمیدو سره د هوا له لارې د صادراتو بهیر چټک شوی. له څه مودې ځنډ وروسته اروپا ته د صادرات له سره پیل شوي او په لومړي پرواز کې اروپا ته 22 ټنه توکي لیږدول شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته مخ وي چې نړۍ کې د محدودیتونو لرې کېدو سره د هوا او ځمکې له لارې د صادراتو لړۍ لا چټکه شوې ده. له نسبتاً اوږد ځنډ وروسته د هوایي الوتنو پیلېدو سره اروپا ته د صادراتو بهیر پیل شوی دی. د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اروپا ته په لومړۍ الوتنه کې 22 ټنه وچه میوه، غالۍ او طبي بوټي صادر شوي او تمه ښیي چې نړۍ کې د محدودیتونو په کمیدو سره به د هوا او ځمکې له لارې د صادراتو لړۍ چټکه شي. د افغانستان صادرات د افغانستان ټولو بنادره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ لاس دي او ان شاء الله العزیز هیڅ مشکل نشته. هوایي کوریدور یا هوایي دهلیز هم په مکمله توګه خپل کارونه شروع کړي دي او ان شاء الله زموږ هغه څو پروازونه چې شوي دي په هغې کې د نړۍ مختلفو هېوادو ته زموږ صادرات شوي دي. نو ان شاء الله خلکو ته اطمینان وکړو چې د افغانستان د صادراتو ټوله بنادر د توکو پر مخ لاس دي او کولی شي چې خپل ټول صادرات په مکمله ډول هر هېواد ته چې وغواړي لیږلی شي. د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلین هم د صادراتو په برخه کې رامنځته شوي فرصت ته خوشبینه دي چې د صادراتو پراختیا کې به مرسته وکړي. حالت د تېرې اونۍ تر شروع پورې هم دومره زیاتې هیلې ورته نه وي او په ښه حالت کې نه و، خو تېرې اونۍ په نیمایي کې صادرات پاکستان لوري ته شروع شول. هغو هم خپله خوشبیني ښودلې، نو دا کېدای شي د اړیکو په اضافه کېدلو سره ورځ په ورځ دا حالت ښه شي. نړۍ کې د کرونا وایروس د وضع شوو محدودیتونو له کبله د هیواد صادراتو کې شاوخوا 80% کموالی راغلی. اوس ټولو برخو کې سوداګر تمه لري چې د صادراتو په زیاتېدو سره به افغاني تولیدات او حاصلات بیا ارزښت پیدا کړي. ننګرهار کې خلک نیوکې لري چې موټر چلوونکو په خپلسري توګه کرایې لوړې کړي خو مسؤلو ادارو هیڅ اقدام نه دی کړی. هلته د ترانسپورټ په ریاست نیوکه ده چې یوازې په نوم فعاله ده او نورې د کارونو درک نه ښکاري. موټر چلوونکي وایي ترانسپورټ ادارې ورته د کرایو لایحه نه ده ورکړې، نو د چا چې څه ډول خوښه وي کرایې ټاکي. د تیلو نرخونه تر بل هر وخت د پام وړ راښکته شوي او لامل یې په نږدې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا بلل کیږي. ننګرهار کې د موټرو کرایې بیا لوړې شوي چې د چارې ښاریان اندېښمن کړي. دوی وایي د کابل جلال آباد کرایه د کرونا له ویرې د قرنطین پر مهال او ترې راوروسته هم نه دي کمې شوي. وایي موټر چلوونکو په خپل سر کرایې ټاکلو ترانسپورټ ادارې مخه نه ده نیولې. مخکې تقریبا دغه 50 افغانۍ باندې تیلو، هم دغه 2.5 افغانۍ کرا وه د کابل، او همدغه شانتې د تورخم هم دغه 200 خوشه کرا وه. اوس چې تیل تقریبا یا 30-50 خانو کې چلیږي، هماغه کرایانې دي هماغسې 200 2.5 تر 300 افغانیو پورې غلي. ترانسپورټ اداره په دې کې ګرمه بولم، په مخکې وختونو کې تیل تر اوسه پورې تیل په هماغه خپله بیه باندې دي، خو متاسفانه د کرایې هغه کوم لوړوالی چې ده د هغې کمښت په هغې کې نه ده راغلی. موټر چلوونکي وایي ترانسپورټ ادارې ورته منظمه تګلاره او کرایې نه دي ټاکلي، نو همدا لامل دی چې کرایې په خپلسري توګه ټاکل کیږي. موږ لایحه غوښتې ده، موږ له چا لایحه نه ده راکړې. لایحه وایي چې جوړه شوې ده، لایحه چیرته ده کومه ده نشته. لایحه اوسه پورې موږ له نه ده راغلې. زړې لایحې شته دی، هغه د 2 کالو د 1 کال مخکینی د 6 میاشتو مخکینی. دغه اوس کوم رئیس د ترانسپورټ دا د جناب والی صاحب په مخامخ به تاسو سوال کړی دا چې جناب والی صاحب تاسو رئیس صاحب د ترانسپورټ نه دا پوښتنه وکړي چې آیا سروال د ډریور نه 100 روپۍ واخلي او ډریور د ملت 100 روپۍ واخلي. بدبختانه چې دا نظام دا سیستم دا اداره هیڅ وجودیت نه لري. ننګرهار کې د ترانسپورټ ادارې چارواکي وایي هڅه کوي د کرایو د لوړېدو مخه ونیسي او اوس یې کار پیل کړی.
دې لپاره موږ دا کوشش کوو چې د داخلي ادارې چې ترافیک دی مستقیت دی مقام د ولایت دی خپله ترانسپورټ اداره ده دغه په د نږدې ورځو کې راوغواړو دوی لپاره لایحه جوړه کړو لایحه داسې لایحه جوړه کړو چې د ورځې نرخ او نوا سره سمون ولري. خلک وایي نه یوازې دا چې د کابل جلال آباد او یا جلال آباد تورخم موټر چلوونکو کرایې لوړې دي بلکې د ښار په منځ او ولسوالیو کې هم خلک له دې ستونزو سره مخ دي. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. خراغلاس اوس هم بهرني خبرونه. د بشر حقونو نړیوال سازمان له ترکمنستان غوښتي چې د کووډ 19 معلومات پټ نه کړي. راپورونه وایي د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان ترکمنستان ته خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس په اړه معلومات پټ نه کړي. یاد سازمان ویلي چې د کووډ 19 په اړه معلومات پټول دغه هیواد کې د میلیونونو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي. بشر حقونو سازمان له ترکمنستان غوښتي چې د کووډ 19 په اړه کره معلومات برابر او خپاره کړي. یا سازمان ویلي چې دغه هیواد د خپلو وګړو ته د معاینې امکانات برابر او د دې ویروس په اړه د روغتیايي کارکوونکي له څرګندونو نه منع کوي. ترکمنستان نړۍ کې هغه هیواد دی چې وایي تر دې مهاله یې هیڅ د کووډ 19 پیښه نه ده ثبت کړې. نړۍ کې د کووډ 19 د مبتلا کسانو شمیره له 10 میلیونو واوښته. د جان هاپکینز پوهنتون څېړنې ښیي چې د کرونا ویروس یا کووډ 19 له امله نړۍ کې د مړو شمیر له 500,000 کسانو واوښت. هاپکینز پوهنتون معلومات ښیي چې د نړۍ له 200 په زیاتو هیوادونو کې له 10 میلیونو زیات شوي دي. امریکا لومړی هیواد دی چې له 128,000 زیات کسان پکې مړه شوي او همداراز له 2.5 میلیونو زیات نور پرې اخته شوي دي. برازیل بیا دویم هیواد دی چې له 50,000 زیات کسان یې د یاد ویروس له امله له لاسه ورکړي او څه باندې 1.3 میلیونه نور یې نیولي دي. یاد ویروس چې تیر کال د چین په ووهان ښار کې پیدا شو له ډېرې مړینې سربیره ترې 15.4 میلیونه نور رغېدلي هم دي. امریکا کې یو وسلوال کس 6 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا په کالیفورنیا ایالات کې د والمارت په نوم سیمه کې لږ تر لږه 4 تنه ووژل او 2 یې نور ټپیان کړل. سیمه کې د پولیسو مشرانو رسنیو ته ویلي چې له وسلوال کس سره یې د ډزې تبادله کړې او ټپي دی. چارواکي وایي وسلوال کس هغه مهال والمارت په نوم سیمه کې په خلکو ډزې پیل کړې چې کاري موده یې پای ته رسېدلې وه او خپلو کورونو ته د تګ په حال کې وه. چارواکي وایي په یاده پیښه کې ټپي شوي کسان یې روغتون د درملنې په موخه انتقال کړي دي. چارواکو د یاد کس نیولو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دې سره مې یو ساعته خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.